د غیږې په روغبړ باندې انسان د مرګ څخه ژغورل کیږي. پلاستیکي سبزي خوړل تاوان کوي. دوی غبرګولیانې نجونې خاوند یې څنګه پیژني؟ یوه غوا ستاسو تر مرګه تاسو ته شیدې درکوي. د ویډیو شروع کېدو تر مخه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه. دغه نفر څو ورځې د مرګ سره بازۍ کولې. د 1 کالو ویشو په نوم دغه نفر په میله تللی و او د سمندر پر غاړه ولاړ و. ناپامه یو شی پر د سر وموښتی او سر یې یو څه وینه وکړه چې د پر هغه پام نه وکړي او 4 ورځې یې هلته په میله کې وکړې. چې بیرته په موټر کې کور ته روان و نو قرار یې لاسو کار پرېښوي. کله چې ډاکټر ته ولاړی نو معلومه شوه چې 4 ورځې یې په سر کې مرمۍ بنده وه او ویشو فکر کوي چې یو چا په ډبره ویشتلې و. نو وروسته معلومه شوه چې په سر کې مرمۍ وه او ډاکټرانو راویسته. که چیرې تاسو د روغبړ په وخت کې د یو چا سره د غیږ روغبړ نه کوئ، ستاسو مرګ به رانږدې سي. د څېړنې وروسته دا معلومه شوه کم خلک چې یو بل په غیږ کې نیسي هغه همیشه ښه صحت لري او ژر نه مریض کیږي. نو تاسو هم هره ورځ د خپل ملګرو او دوستانو سره د غیږ روغبړ کوئ ترڅو ښه صحت ولرئ. په برازیل کې ډیر مشهوره بت دی چې د برازیل ویزه په 50,000 او یا هم $1,00,000 ده. که چیرې ستا سره ډیرې پیسې هم وي بیا هم تاسو هلته نسئ تلای، ځکه د هغه ځای د حکومت دا شرط دی چې هلته هر څوک ورځي باید د هغه په اکاونټ کې $1,00,000 باید وي، کنې نو د برازیل خوبونه پرېږدي. فیلا کوټي یو مشهوره سندرغاړی دی او دغه سربیره هغه پر دې هم ډیر مشهوره دی چې هغه په یوه ورځ تر 20 څخه د ډیرو انجونو سره واده وکړي او هغه ټولې انجونې د ده سره به یې شاته د سندرو سره شله کول. دغه دواړو ته وګورئ، دا په نړۍ کې تر ټولو غبرګولیانو ریکارډ جوړ کړی دی. یعنې دواړه خویندې یو رقم دي، هیڅ فرق یې نه کیږي. او کله کله خلک فکر کوي چې د دوی خاوند به هم حیران یي چې زما میرمن کومه یوه ده، خو داسې نه ده، ځکه چې د دواړو خاوند یو دی. یعنې دواړو د یوه نفر سره واده کړی دی. مجردانو تاسو ته د زړه صبر غواړم. آیا تاسو خبره چې په نړۍ کې تر ټولو غټه ژبه د چا ده؟ او هغه هم حیوان دی چې نوم یې کیملین دی. دغه حیوان ژبه تر ده 2 چنده غټه ده. ستاسو په ژبه کې د حیوان ته څه شی وایي؟ په کمنټ کې خامخا راته ووایاست. چین په پلاستیکي شیانو په جوړولو کې تر دنیا ډیر مخته دی، خو هغه دونه مخته تللی دی چې پلاستیکي ګوبی لا جوړ کړي. ګوبی خو په مځکه کې کرل کیږي، خو دلته تاسو لیدلی شئ چې چینایان یې پلاستیکي جوړوي. هغه په اوبو کې دغه رقم سره جوړوي چې د اصلي ګوبي او پلاستیکي ګوبي هیڅ فرق نه کیږي. که چیرې تاسو هم په خط ویلو کې مشکل لرئ، دغه طریقه به ستاسو املا در تیزه کړي چې هر څه به صفا ویلی شئ. هغه طریقه دا ده چې هر شی تاسو په یادوئ، هر جمله جلا جلا ولیکئ او په مابینځ کې ډیره فاصله ورکړئ، ځکه چې هر وخت چې یو شی په یادوي نو د هغو جملو په مابینځ کې ډیره فاصله وي، هغه جملې د انسان ژر په یادیږي. تاسو خبر یاست چې یوه غوا څونه شیدې کوي؟ یوه غوا 2 لکه ګیلاسه شیدې کوي. که چیرې تاسو هره ورځ 2 ګیلاسه شیدې وڅښئ نو تاسو 1,00,000 ورځې د غوا څخه شیدې څښلی شئ او 1,00,000 ورځې ستاسو شاوخوا 280 کاله عمر کیږي. که چیرې تاسو شیدې بچت کړئ نو ستاسو لمسیان به هم هغه شیدې څښي. په هیروشیما کې یو ځای دی چې کوچنی د اور ټوټه ده چې دا اور د 80 کال څخه لګیږي. د دې نوم دی هیروشیما فلیم آف پیس. دا پیښه په 1944 کې شروع شوې ده. دا د نیوکلیر بم په دا ځای کې مشتي وو او ویل کېږي چې دا اور به تر هغه وخته لګیږي چې په دنیا کې نیوکلیر بمونه ختم نشي، خو اصلا د دې بمو ختمېدل ناممکنه دي.